سلامونه دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته غواړم وښیم چې څنګه کوم کولای شئ په څو دقیقو کې ځان ته یو جیمیل حساب جوړ کړئ. هیله لرم چې دا برنامه لایک کړئ او تر اخره وګورئ. مننه. دوستان، اول سره دا برنامه خپل پر ګوشي نصب کړئ. ویندسکرایب دا چې مو نصب کړه، دلته به ولاړ شئ. د امریکا یو لوکیشن انتخاب کړئ، لکه دا چې ما انتخاب کړی. ته ولاړ شئ، دا تی سی پی دا به انتخابوئ. دا به انتخاب کړئ. دا ته دا زرغون علامه چې راغلی، یعنې دا دغه سوی دی، وصل سوی دی. وخت چې ته دا وصل کړئ او په دې برنامې باندې وصل شي په انټرنټ، اغستی لوکیشن چې دی د امریکا یا د یوکې څخه ته کولی شي خپل لوکیشن تغییر ورکړي د امریکا یا یوکې ته. چې ته مثلا یا خپل جیمیل غواړې جوړ کړئ د یوکې جیمیل یا د امریکا جیمیل او وکولای شي ته خپل هغه ټیک ټاک کریټر پروګرام فعال کړئ، باید هغه یا د امریکا یا د اروپایي کشورو جیمیل ولري. نو دا رقم ته کولی شي خپل لوکیشن تغییر ورکړئ. دلته زه به راسم جیمیل. دا برنامه یا نصب کړئ یا کوم پر موبایل سته، دا به دې ته ولاړ شئ. دا درې نقطې چې دی، درې خطه چې دی، تنظیمات ته ولاړ شئ. افزودن حساب به ووایي د آخري. دا اولی ګوګل به ووایي. دلته اغستی هغه دغه غواړي، اثر انګشت یا رمز غواړي چې دلته باید وارد کړئ. دلته اوس ما خپل اثر انګشت ورکړئ چې دا تایید کړي. دلته پر دې ګزینه وایي ایجاد حساب یا کریت اکاونټ ورته وایي په انګلیسي. دا اولی انتخاب کړئ، یعنې شخصي حساب. دلته به یو نوم ورکوئ. مثال زه دا نوم ورکړئ، مثال د خبرې یا نام خانوادگی ورکوئ، هغه اختیاري دی. دلته خپل تاریخ تولد نوشته کوئ. دلته به یعنې څو کلن هستم ته. زه به دا داسې یو تاریخ به ورکړم. پر بعدي به ووایي نیکسټ، بعدي. دلته اوس مثلا ته خپل جیمیل انتخاب ووایي. دلته مثلا یو علي محمدي، داسې یو نوم ورکوئ چې تکراري نه وي او دا یې قبول کړئ، مثال د خبرې. دا نوم ورکړئ. ښه، دلته چې راغلی ته کولی شئ خپل یو رمز وارد کړئ. رمز چې مو وارد کړئ بالا کار خلاص دی. بلې صفحې ته ځئ، هلته یو قوانین سره موافقت کوئ او ستاسو جیمیل جوړېږي. او دوستان همیشه سعی وکړئ چې د جیمیل د برنامې څخه ځان ته یو جیمیل حساب یاله کړئ، یعنې دغه برنامې څخه استفاده وکړئ او ځان ته یو جیمیل یاله کړئ. که ته ولاړ شئ د لپټاپ څخه یا د کروم څخه ځان ته جیمیل یاله کړئ، امکان لري چې ستاسو څخه شماره موبایل وغواړي او د ایران او د افغانستان شماره موبایل یا شماره نمبر هغه ستاسو څخه قبول نه کړي. نو بهتره دغه ته چې ته راسئ د جیمیل د برنامې څخه ځان ته یو حساب جوړ کړئ. دلته چې زه یو رمز ورکړم، دا بعدي یا نیکسټ باندې ووهم، بس ما جیمیل جوړ شوی دی. مننه چې تر اخره مو ویډیو وکتله. دا ویډیو لایک کړئ او ما هم سبسکرایب کړئ. مننه.